سلامونه دوستانو، راځئ چې یو څو مهم لغتونه زده کړو په الماني ژبه باندې. ما سره اول ده کلاین وایي وړوکی ته، یعنې کوچنی کلاین. ما سره دوم ده ګروس وایي غټ، یعنې لوی. ګروس دا د دې ضد ده، مطلب غټ وړوکی. بل ده کیمته یعنې ګران، په الماني ژبه وایي ټویه قیمته. بل د دې ضد ده ارزانه ته وایي بلیج، مطلب تاسو یو څه اخلئ ارزانه وي. بل ده پاک ستره، په الماني ژبه وایي زاوبه وایي زاوبه مخن وایي پاک کړه. بل ده ګنده ناپاک، په الماني ژبه وایي شموتسش. دا تی ده او دا ست ده شموتسش ګنده. کولی شئ ما سره دغسې مهم الفاظ، جملې او ډېر څه زده کړئ. سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې دوه مهمې جملې زده کړو. ما سره اوله جمله ده، موږ په پښتو کې وایو زه ملاقات لرم. ملاقات یعنې ترمین په الماني ژبه کې وایو، او په دویچ کې ترمین وایو، په انګلیسي کې اپوینټمنټ وایو. وایي زه ملاقات لرم، په الماني ژبه وایو ich habe einen Termin، زه ملاقات لرم. په بله جمله کې ما سره دا ده، وایي ما ملاقات درلوده. دغه جمله چې وه دا تېره شوې زمانه ده، یعنې اوسنۍ زمانه ده. په اوسنۍ زمانه کې چې موږ ترمین لرو یې اوس مهال. او دا لاندې جمله چې ده دا تېره شوې زمانه ده، دا مطلب پاست ته په انګلیسي کې وایي تېره شوې زمانه. وایي ich hatte einen Termin، ما ملاقات درلوده. ich hatte einen Termin، ما ملاقات درلوده. دوستانو په الماني ژبه څنګه وایو زه ملاقات ته ضرورت لرم؟ دا یوه جمله ده، تاسو یې په کمنټ کې لیکئ زه ملاقات ته ضرورت لرم. کولی شئ الماني ژبه ما سره په ګډه زده کړئ. دوستانو ستاسو په خدمت کې مې ښایسته جملې راوړې دي. لغت هم زده کوو، بیا د لغت په جملو کې استفاده کوو. زده کړئ او مزې پرې وکړئ. زنګ وهل ته وایي anrufen. زنګ وهل وایي زه به وروسته تا ته زنګ وهم. په الماني ژبه دا جمله داسې وایي ich rufe dich später an. زه به وروسته تا ته زنګ وهم. مطلب بل لغت ته وایي پرون ما تا ته زنګ ووهه، تېره شوې زمانه ده. پرفکټ دا وایي پرون ما تا ته زنګ ووهه. په الماني ژبه دا جمله داسې وایي ich habe dich gestern angerufen. پرون ما تا ته زنګ ووهه، تېره شوې زمانه ده. که وایو زه به تا ته زنګ ووهم، زه به تا ته سبا ته زنګ ووهم، زه به تا ته سبا زنګ ووهم. دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو په کمنټ کې ولیکئ. دوه مهم لغتونه زده کوو او بیا د په جمله کې استفاده کوو. دوستانو زده کړئ ankommen وایي رسېدل. وایي بس په خپل وخت راځي. یا رسېږي. په الماني ژبه داسې وایو der Bus kommt pünktlich an. بس په خپل وخت راځي یا رسېږي. مطلب بل لغت ته پاڅېدل، ودرېدل. په الماني ژبه وایي aufstehen. پاڅېدل. په جمله کې استفاده کوو. وایي زه ژر پاڅېږم. په الماني ژبه دا جمله داسې وایي ich stehe früh auf. زه ژر پاڅېږم. دوستانو مثلا بل لغت نه abholen، جیګول. abholen مطلب راخیستل، جیګول. دا لغت په جمله کې څنګه استفاده کوي؟ تاسو پکې یو جمله جوړه کړئ، ګورو چې څوک پکې صحیح جمله وایي abholen کې. یو لغت زده کوو، مهم لغت ده، په جمله کې استفاده کوم، مثال پکې جوړوم. او یو جمله به تاسو په کمنټ کې لیکئ. بندول ausmachen وایي بندولو ته. په الماني ژبه کې پښتو کې وایو موږ چاته وایو مهرباني وکړئ په کوټه کې ګروپ بند کړئ، یعنې رڼا بند کړئ. په الماني ژبه دا جمله داسې وایو mach bitte das Licht im Zimmer aus. مهرباني وکړئ په کوټه کې ګروپ یعنې رڼا بند کړئ. دوستانو دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو؟ مهرباني وکړئ په کوټه کې ګروپ ولګوئ، یعنې رڼا جوړه کړئ. مهرباني وکړئ په کوټه کې ګروپ ولګوئ. دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي؟ تاسو کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک یې صحیح لیکي. دوستانو کولی شئ یوټیوب ته هم ورشئ. د یوټیوب نوم ده ناصح احمدزی.
دوستانو درې ښایسته جملې مې درته جوړې کړې دي زده کړئ. کله چې موږ وایو زه هغې ته ګلان ورکوم، زه هغې ته ګلان ورکوم، په الماني ژبه داسې وایو Ich gebe ihr die Blumen. Ich gebe ihr die Blumen. زه هغې ته ګلان ورکوم. بله جمله ده ډېره ښایسته جمله ده، وایي زما مورجانه ما ته ډالۍ راکوي، یعنې تحفه راکوي، په الماني ژبه داسې وایي Meine Mutter gibt mir eine Geschenk. Meine Mutter gibt mir ein Geschenk. Geschenk وایي ډالۍ، تحفه. زما مورجانه ما ته ډالۍ راکوي. الله جل جلاله دې ټولو مورجانو ته ډېر عمر ورکړي، او کله چا وفات شوي وي الله دې هغوی ته صبر ورکړي، او هغه دنیا هغه جهان دې ورته خدای ښایسته کړي. دوستانو ټول په کامل کې ویلي امین، ځکه قسم په خدای چې مور هغه نعمت، هغه رحمت، هغه برکت ده چې په دنیا کې داسې برکت هېڅ کله نشو پیدا کولی. ټولو سره د خدای مل شي. سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې په الماني ژبه باندې درې مهمې جملې جوړوم زده کړئ. وایي زه د لمر څخه خوند اخلم. خوند اخیستلو ته چې وایي راځئ چې زه وایي Ich genieße die Sonne. Ich genieße die Sonne. genieße وایي خوند اخیستلو ته. بله جمله ما سره وایي زه تا نه پېژنم. چې تاسو چاته وایي زه تا نه پېژنم، په الماني ژبه دا جمله داسې وایي Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. kenne وایي پېژندلو ته، وایي زه تا نه پېژنم. ما ته بله جمله ده، وایي هغه یوه ایرو پیدا کړله. هغه یوه ایرو پیدا کړه یا وموندله، په الماني ژبه داسې وایو hat ein Euro gefunden. hat ein Euro gefunden. gefunden د finden perfect لغت ده، تېره شوې زمانه ده. finden وایي پیدا کولو ته، پیدا کول. وایي hat ein Euro gefunden. هغه یوه ایرو وموندله یا پیدا کړه، زده کړئ. سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې یا پنځه لغتونه زده کړو. مهم لغتونه دي. وایو دلته، دلته ته وایي هیه. وایو هلته، هلته ته وایي dort، dort مطلب هلته. وایو دننه یعنې داخل، په الماني ژبه وایو drinnen، drinnen دننه. که وایو لاندې، لاندې، په الماني ژبه وایو unten، unten. که وایو د باندې یعنې بهر، بیرون، په الماني ژبه وایو draußen، draußen بیرون. څنګه موږ وایو پاس، پاس، پاس په الماني ژبه چې وایي تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. دوستانو دغه ویډیو دلته په ډېرو مهمو جملو جوړوم او مهمه موضوع ده. درې جملې دي او دا زموږ مجبوریت ښیي. په تېره شوې زمانه کې موږ مجبوره شوي یو او موږ دغه کارونه کړي دي. راځئ چې زده کړو. وایي زه باید تللی وایي، زه باید تللی وایي، مجبوره وم تللی وایي. په الماني ژبه دا څه وایو Ich musste gehen. Ich musste gehen. زه باید تللی وایي. تېره شوې زمانه کې زموږ مجبوریت ښیي. بل وایي ما باید لیدلی وایي، ما باید لیدلی وای. په تېره شوې زمانه کې Ich musste sehen. Ich musste sehen. ما باید لیدلی وای. او بل وایو وای ما باید ویلی وای، ما باید دا خبره کړې وای، ما باید خبره کړې وای یا ویلی وای. تېره شوې زمانه کې زموږ مجبوریت دلته هم کوي. په الماني ژبه داسې وایي Ich musste sagen. Ich musste sagen. دوستانو musste چې موږ استفاده کوو دا زموږ او ستاسو مجبوریت ښیي، مجبوري یو کار کوو ده. سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې درې مهمې جملې زده کړو. کله چې موږ چاته وایو زه نه غواړم له تا سره خبرې وکړم، زه نه غواړم له تا سره خبرې وکړم، په الماني ژبه داسې وایو Ich will nicht mit dir reden. Ich will nicht mit dir reden. زه نه غواړم له تا سره خبرې وکړم. او که موږ بیا چاته وایو ما یوازې پرېږده، ما تنها پرېږده، په الماني ژبه داسې وایو Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. ما یوازې پرېږده. که موږ بیا ورنه پوښتنه کوم مګر ولې زما سره خبرې کول نه غواړې، مګر ولې زما سره خبرې کول نه غواړې، په الماني ژبه دا جمله څنګه وایي تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. ګورو چې څوک دا جمله صحیح لیکي. اخر کې به زه هم درته صحیح جواب په کمنټ کې لیکم، خو اول تاسو